آیا اشرف غنی پاکستان او طالبانو ته تسلیمیږي؟ امریکا ولې پر پاکستان فشارونه نه راوړي؟ آیا ولسمشر غنی به په حساسو شرایطو کې له هیواده تښتي؟ دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شپېږل مجلې له ولسمشر غني څخه کړي. دا چې ولسمشر څه ځواب ورکړی په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. زړور، ډاډه او باورمند کېناسته، پر ځان باورمند و، پښې وغځولې، ښکارېدی چې له هر چا او هر څه بې پروا دی. له امریکا بې پروا، له دنیا بې پروا، هغه هیواد چې هره ورځ یې په اړه په سیستماتیک ډول ناسمې ډارونکې او ناهیلي کوونکې پیشبیني وړاندې کېږي، دې خورا بېغمه پکې کېناسته. خبریال ورڅخه وپوښتل: امریکا ستاسې له دخیلولو پرته له طالبانو سره سوله وکړه او اوس له افغانستانه وځي، داسې نه احساسوئ چې خیانت درسره شوی؟ ولسمشر داسې ځواب ورکړ: دې کې خیانت کوم دی؟ د بایډن ادارې یو ستراتیژیکه پریکړه وکړله، هغوی خپلې ګټې ارزیابي کړي دي. زه د دې پریکړې درناوی کوم. هیڅ ډول د غوسې، کرکې او ناهیلۍ څرګندونه په ګټوره نه وي. ما هیڅکله د امریکایي ځواکونو له ستنېدو سره مخالفت نه دی کړی او نه مې په پښیمانۍ وخت ضایع کړی. بله پوښتنه یې ځینې وکړه: کلیشه‌ایي وه خو اړینه هم وه. د امریکا له ملاتړ پرته ستاسې حکومت د طالبانو پر وړاندې تر څه وخته مقاومت کولی شي؟ باچا لومړی ورلنډه کړه د تل لپاره. بیا یې وویل: ما چې یو کار وکړ هغه دا و چې خپل ځواکونه مې د دغسې یو حالت سره د مبارزې لپاره چمتو کړل. موږ په دغه روانه میاشت کې هم د سختو بریدونو له لومړۍ څپې سره اغیزناک مقاومت کړی. له خبریال یې وپوښتل: خو آیا تاسې به د هغه په اړه هم په خپله مجله کې لیکل وکړئ؟ په ټینګار یې وویل: موږ دفاع کولی شو. اصلي ستونزه د ابهام وه چې امریکا وځي که پاتې کېږي. دا ابهام 2 کاله اوږد شو. بالاخره اوس معلوم شو، اوس یو نوی فصل پیلېږي او د لوبې نوي اصول پلي کېږي. د خبریال بله پوښتنه: 90 کلونه به تکرار شي؟ ولسمشر ځواب ورکړ: هڅه به یې وشي، خو پر وړاندې لکه غر درېږم. د پاکستان په اړه یې ورڅخه وپوښتل: پاکستان د طالبانو پر جګړې څه اغیز لري؟ باچا بې ډاره، بې مصلحت او بې پروا ور ځواب کړه: پاکستان د طالبانو د ملاتړ یو منظم سیستم مخ ته وړي. طالبان په پاکستان کې تجهیز او تمویلیږي او هلته جذب و جذب کوي. د طالبانو د پریکړې کولو د بیلابیلو جوړښتونو نومونه د کوټې شورا، د میران شاه شورا او د پیښور شورا. دا نومونه د هغو ښارونو دي چې طالبان پکې میشت دي. دوی له پاکستاني دولت سره ژوره اړیکه لري. شپېږل غوښتل په دې حساسو شیبو کې امریکا پرې بربنډه کړي. ورڅخه یې وپوښتل: امریکایانو پخوا ولې په پاکستان کې مداخله ونه کړله چې د طالبانو دا نفوذ ضعیفه کړي؟ بیدار باچا، هوښیار باچا ورلنډه کړه: دا پوښتنه له امریکایانو کولی شي، خو همداسې یې هم پرې نه ښودل. ورته یې وویل: زه درته دا د تجربې له مخې ویلی شم چې هغوی یعنې امریکایي ځواکونو د لوجستیک او انتقالاتو په برخه کې پر پاکستان کلکه تکیه لرله. د طالب د لیونتوب پوښتنه یې ځینې وکړه: که تاسې په راتلونکي کې له طالبانو سره واک شریک کړئ نو مشارکتي ټولنه به څنګه وي؟ آیا سړي به یو ځل بیا اوږدو ګیرو پرېښودو ته اړ کړل شي او ښځې به له کورونو د وتلو اجازه ونه لري؟ ده ورته وویل: په دې اړه طالبان وپوښتئ، موږ به یې دې کار ته پرې نه ږدو. طالبان به افغانان ځوانان په زور تسلیم نه کړي. بله پوښتنه: که طالبان واک ترلاسه کړي آیا ګاونډي او اروپایي هیوادونه دې یو ځل بیا ځان د 1990 لسیزې یا نږدې 2015 کلونو په څیر د کډوالۍ نوې څپې ته چمتو کړي؟ باچا په لږ جدي خو غوسناک طرز ورته وکړه: دغه د تراژیدۍ روایت باید نور بس شي. څومره چې رسنۍ د تراژیدۍ په دغو روایتونو غږیږي دومره خلک هیواد پرېښودو ته هڅوي. رسنۍ دې د دې پر ځای لطفاً هغه فرصتونه تشریح کړي چې دلته حتی په سختو او جنګي شرایطو کې موجود دي. ورڅخه یې وپوښتل: تاسې د دې فرصتونه کومه بیلګه لرئ؟ باچا وویل: ولې نه؟ افغانستان په نړۍ کې یوازې د جلغوزیو لوی تولیدونکی دی. پخوا دا جلغوزي پاکستان ته او بیا چین ته قاچاق کېده. اوس موږ له ترکش ایرلاین هوایي شرکت سره د تړون له مخې دا جلغوزي مستقیما جرمني ته لیږو. په تیرو 20 کالو کې مو ډیر داسې وړ ځوانان وروزل چې له نړۍ سره اړیکې رامنځته کولی شي. موږ ډیجیټل سازي کوو چې دا ټول کاري یعنی دندې رامنځته کوي او کار ته د ثبات په معنا
دی. بله پوښتنه، طالبانو سره د سولې په پروسه کې اروپایان او خصوصا جرمنیان څه مرسته کولی شي؟ بل ځواب یې ورکړ پاکستان دې وپوهوي فشار دې پرې راوړي که لارې ته نه راتله بندیزونه دې پرې ولګوي. بله داسې پوښتنه شخصا ته د خپل هیواد پر راتلونکي څومره ډاډه یې؟ آیا دا ویره درسره شته چې که وضعیت خراب شي ته به هم په وروستۍ الوتکه کې کابل پرېږدي لکه څنګه چې امریکایانو ویتنام پرېښی و؟ داسې ځواب یې ورکړ زه له مرګه یوه مرمۍ لرې یم، پر ما ډېر بریدونه شوي، نه افغانستان جنوبي ویتنام دی او نه ما واک په کودتا ترلاسه کړی، زه ولس ټاکلی یم، هیڅکله مې امریکایي ساتونکي نه دي لرلي او نه زه امریکایي ټانک ساتلی یم. د چا پلار مې دې ته نشي اړ کولی چې الوتکې ته پورته شم او دا هیواد پرېږدم. زه له دې هیواد سره مینه لرم، لیونۍ مینه لرم او په دفاع به یې سر ورکوم. په حیرانتیا ورڅخه وپوښتئ ته به همدلته یې؟ په زړورتیا یې ورته وایي هو هر څه چې کېږي. لیکنه د احمد شاه سایل لیونی.